د انټر کانټیننټل هوټل د جګړې کومندان څوک و؟ پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. نثار احمد احمدي لیکي حقانی ډلې پر 2018 زیږدیز کال د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید وکړ. د برید موخه هغه غونډه وه چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه پلان شوې وه. دې غونډې ته له ولایتونو د مخابراتو مشران وربلل شوي ول. دا غونډه د مخابراتو وزارت مخته بیوله چې موخه یې د ټکنالوژۍ په برخه کې د وړتیا لوړول ول، یعنی د مخابراتي او انټرنیټي غونډال یا سیستم د پیاوړتیا او د پوښښ د پراختیا پروګرام و. په دې پیښه کې تر 25 ولسي وګړي ووژل شول، شاوخوا 15 وژوبلیدل. له دې ډلې 14 کسان بهرني وګړي ول چې ډیری د کامیر هوایي شرکت الوتګر یا پیلوټان او کارمنان ول. په دې هوټل کې په ټولیزه توګه بهرني وګړي اوسېدل. هغه کسان چې د افغانستان په نورو څانګو کې به یې دنده درلوده او په هیڅ پوځي بهیر پورې به تړلي نه ول. کله چې د کامیر کارمنان ووژل شول، دې شرکت ته په میلیونونه ډالر تاوان ورسید. دوی پخوا د ورځې 40 الوتنې درلودې، خو له دې پیښې وروسته یې الوتنې 10 ته راښکته شوې. همدارنګه د دې شرکت 15 کارمنان ترې لاړل او دندې یې پرېښودې چې دې شرکت ته یې لوی زیان واړوه. خو هغو افغان سرتیرو چې دغو اکانیانو د کوپر پیتوا پرې ورکړې وه دې ځای ته ورغلل او 160 بېګناه ولسي وګړي د ځانمرګو له منګولو وژغورل. له بده مرغه په دې تروریستي پیښه کې د مفتي پرزان په څیر د عصري او دیني علومو یو علمي کادر هم شهید شو. دا انځور د پرزان دی. بله ورځ اکانی په دې هوټل کې وګړو ته وویل چې ځانمرګي ورته وویل چې نبی علیه السلام راغلی او د جګړې کومنده یې په لاس کې ده، په داسې حال کې چې دا هیڅ پوځي ځای نه و. د دوی په خبره هیڅ یرغلیز یا تعرضي کافر پکې شتون نه درلود. که تاسو د هر بهرني وګړي لکه پیلوټ، ډاکټر، انجینر او د سوداګر مرګ جایز ګڼئ، خو اوس هم په دې هوټل کې دا کافران اوسیږي. اوس یې ولې نه وژنئ؟ اوس هم بهرني وګړي دغسې غونډې پکې جوړوي، ولې یې نه وژنئ؟ ځانمرګو د افغانستان د هوایي شرکت الوتګر یا پیلوټان ووژل، په میلیونونه ډالر تاوان یې ورته ورساوه. افغانستان یې په نوره نړۍ کې بدنوم کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پروګرام یې خراب کړ. افغانستان یې نه پرېښوده چې ښه وټه یا اقتصاد، ښه ټکنالوژي او مخابرات ولري. له پاسه یې دا ډنډوره هم پسې ورغوټه کړه چې پیغمبر علیه السلام د دې زولان یا مظلوم ولس د وژلو کومندان و. واقعیت دا دی چې د دې اپریشن کومندان د ګاونډي جنرال و. اکانی د هغه په کومنده دا پلان عملی کړ. موخه یې د افغانستان تباه کېدل و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.